پاکستان په خاوره باندې ناوړه قدم نه دو ان شاء الله دا ورځ مو مناوو. زه بیا بار سلام پاک فورته پیش کوم. د مرغه د الله رب العزت شان دی چې په ټوله دنیا کې د کرونا وجه ده چې په روز کالم ونه مانځل شوله او څه کالم ونه مانځل شوله. یو موټی شي اکه سندی دی که بلوچی دی او که پنجابی دی او که پښتون. اوس هغه د جنګونو او د بدنیتو وخت نه دی. دا د یووالي ورځ ده. ټول پاکستانه ټول مسافر زه ملک سلطان د بیازي تحصیل سره تعلق ساتم. ضلع مومند سره یم. د 23 مارچ په اهم ورځ باندې خپل ولس خپل حوام ته خپل قوم ته ضلع مومند ته پوره پاټه ته مبارکباد ورکوم چې کوم په سرحدونو باندې ځوانان ناست دي او د ملک حفاظت کوي. د هغې نه موږ ډېر مشکور او ممنوع د هغوی شکریا ادا کوو. مبارکباد ورته ویو چې ستاسو د قربانو په وجه باندې دا خلک اتفاق شولو او تاسو له دې الله بریا درکړي. الله دې داسې یو دشمن نه کامیابوي چې هغه زمونږ په دې پاکستان خاوره باندې 23 مارچ زموږ د پاکستان د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځ ده، خو د بده مرغه د الله رب العزت شان دی چې په ټوله دنیا کې د کرونا وجه ده چې په روز کالم ونه مانځل شوله او څه کالم ونه مانځل شوله. خو موږ د تبسم سیم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه موږ پسې کور نه راغی او دا ماشومان دي او دا د 23 مارچ خوشحالۍ موږ سره نون مانځلې او دې ماشومان یې خوشحاله کړل چې دغه جنډۍ په لاس کې نیولي او په لاسو کې خوځوي او د خوشحالۍ ورځ مانځي په خپل کور کې او په خوشحالو سره. الله رب العزت استعلم ترقی درکړي او الله رب العزت زموږ د ملک هم ترقي ورکړي او کوم وفا او وفات چې راغلی دی په دنیا کې خور دی په ټوله دنیا باندې موجود دی، نو الله رب العزت دې په خپل قدرت سره دا ختم کړي او الله دې دفع ورکړل کړي او د حرمینو پورې او د جوماتونو پورې زموږ مذهبي رسوم چې پکې ادا کېږي او د اوسه پورې بند دي، الله دې هغه ټول په خپل قدرت سره آزاد کړي او دا اوبه دې الله ختم کړي. دې مبارکي د یووالي زه د آرمي چیفه پورې او د وزیر اعظمه پورې او د صدره پورې او د گورنر او د وزیر اعلی پورې او زموږ د ضلعې مومند څومره چې انتظامیه چې دا که هغه ډي سي دی او که اے سي ګان دي په څلورو ډویژنو د تاڼو د اے سي ګانو پورې څومره چې دي که ډي پي او دی که کرنل دی که لیفټیننټ کرنلان دي زموږ په علاقه باندې که برګیډ دی چې څومره دي او څومره انتظامیه ده او چې هغوی ولاړ دي په یخو سختو کې او په حالاتو باندې په سرحداتو باندې ولاړ دي او تکلیف برداشت کوي او د باړ سري او ټول تکلیفونه برداشت کوي او دا خوشحالي نن مانځلی چې موږ په خپل کور باندې ناست موږ هغه ټول شکریا ادا کوو. سلام ورته وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک امیرزاده د تحصیل خویزی بیازی صدر ANP. زه ټولو پاکستانیانو ته چې هغه په هر ګوټ کې دي د یووالي ورځ د یوم پاکستان دا د ټولو مبارک شي. دا د یووالي ورځ دا ټول پاکستانه او یعنی ټول پښتانه یو موټی شي او یو اتفاق او یو اتحاد شي. نفرتونه نه اوځي، نفرتونه ختم کوي. هغه دور نه دی پاکستان په مخ کې روان دی، ترقي وکړي. هغه پخواني جنګونه، هغه تربګنۍ، هغه تراویخوالی، هغه دشمنۍ ختمې کوي او خپل بچي له قلم راواخلي او ټوپک دې ګزار کوي. ما نوم ملک فضل منان دی د ملک لال حبیب جیما خو زه اوسېدونکی یم. نن 23 مارچ شروع کېږي، شروع دی. د هغې دپاره زه دا حواله در کومه چې دا زموږ د یووالي ورځ ده او دا زموږ د اتفاق ورځ ده. دغه شانته پخوا په دې علاقه باندې څو کال 2-3 کاله مخکې ډېرې سختې ورځې راغلې وي. د هغې دپاره موږ ډېرې قربانیانې ورکړې وي. بیا به هم د خیره سره شان قربانیانې ورکوو او ټول قوم ته زما پاکستانو ته دا فیل دی چې یو موټی شي اکه سندی دی که بلوچی دی او که پنجابی دی او که پښتون دی، خو د پاکستان دپاره یو موټی او یو قام به د خیره سره. مومند جنسۍ نه د قام ولیم ملک اورنګزیب او دا پیغام تاسو در کومه دا میسج در کومه چې مسافر زمونږ که په سعودیه کې دي که په کراچۍ کې دي که نورو مسافرو کې دي، زما په خیال چې د 23 مارچ ته د 14 اګست ته د بعضې دغه ته زمونږ دا ټول مسافر په انتظار دي چې زمونږ د علاقې نه به څوک څه وایي او څه به وي چې موږ ته راوړی شي. په هغې موږ په خپله دیره کې په خپل کور کې ټیم تېر کړو. نو انشاءالله موږ هر چا د مبارکي ورکوو چې موږ انشاءالله همغه زمونږ همغه ملک دی، همغه وطن دی. دا 23 مارچ چېرته دین دا بیا کېدی شي، خو موږ دې ته ولاړ یو چمتو او دا زموږ نه هېر نه دی. د دوی ټولو ته دا موږ یو میسج ورکوو، یو مبارکي ورکوو چې انشاءالله هر سړی د دې خبرې نه بې فکره اوسي. موږ همغه
او ان شاء الله چې کومه خبره نو منګه نه به پاتې نه پاکستاني منګه د مکه خاورې ته تعلق ساتو او منګه امقه خپل کم د پاکستان کم رسم رواج کم قانون چې دی کم د هغې دغه دی نو هغې ته موږ هر وخت لکه هغه خدمت ته هغې ته هر وخت موږ ولاړ هغه خدای ککه د صدر نه د وزیر اعظم نه د آرمي چیف نه کاغذ موږ خپل موجوده ډي سي چې د عمومي جنسۍ کم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ورونو السلام علیکم. نن چې کومه ورځ ده دا د 23 مارچ ورځ ده او دا ډیره د خوشحالۍ او د یووالي ورځ ده او زه د خوځو د قوم د اجي اجازه دویمه ظاهرشاه نو زما ټول مشرانو ته او ټول پاکستان ته دا پیغام دی اوس هغه د جنګونو او د بدنیتو وخت نه دی مهرباني وکړئ قلم را واخلئ په منګه باندې ټول دغه شان وختونه تیر شوي چټین تیر